بیا ورپسې راله خدای بله ماشومه راکړه نو هغه هم چې د سارې راپاڅېدم نو زما هم څومره خیال دی هغه هم راغله فرج خرڅ شوی دی د کور رسیدونه به خرڅېدل وهل ټکول دا د یو ورځ خبره نه ده. موږ په داسې معاشره کې اوسېږو چې چېرته خلک خپل بچي په پنجاب او په سند کې خرڅ کړل او زمونږ خلک دا وایي خپل لور خور د خرڅوي به په کار دا چې د دې مخنیوی کوو موږ که نه. تاسو د دنیا واقعیت کتلي په سند او په پنجاب کې بیا په هغوی څه تېرېږي عجیبه مسلې دي. تاسو د ماشومې ته لږ وګورئ ماشومې دا ویډیو مریم ته وګورئ دا لالې له روان د دې ته پته نشته چې ما پلار چېرته بوځي. خلک په ماشومانو باندې چې کله څه مسله راشي نو دی کوشش کوي د پلار غېږې له د ځان د پټېدو دپاره ځان رسوي او دا هغه بدقسمته ماشومه ده چې دا روانه ده د پلار سره لالې له هېڅ نه خبر نه ده. وګورئ تاسو د ماشومې ته لږ وګورئ چې دا کم ښه روان ده. بله خبره مې دا کوله چې د ماشومې دا مور چې کومه خبره کوي تاسو لږ واورئ. راله خدای مریم راکړه او بیا ورپسې راله خدای بله ماشومه راکړه نو هغه هم چې د سارې راپاڅېدم نو زما هم څومره خیال دی هغه هم راغله. ګورئ په دې کې دا خبره وکړله چې زما بله یو ماشومه وه د دې مریم نه کشره وه او سهار چې راپاڅېدمه نو هغه زما خواته مړه پرته وه. د دې نه معلومیږي دا چې دا سړی د مخکې نه چې کوم دی به دې دغه باندې د خپل به د بچو به د قتل باندې بوخ شوی دی دی چې کوم دی به دې مخته شوی دی مخکې مې وجلې خو هغې چاته پته نه وه لګېدلې لکه په دې ویډیو کې چې د په دې تېرو ویډیوګانو کې کم مکرونه وکړه الله پاک ډېر لوی رحم وکړو. خو ګوره دې کې زمونږ او ستاسو یوه ذمهواري جوړېږي او هغه ذمهوارۍ کې موږ چې کوم دی پام نه کوو او دا زما او ستا د معاشرې ډېره اهمه ذمهواري ده که هغه زنانه ده که نارینه ده. لومبی دا خبره ده چې زموږ مذهب موږ له دا اجازت راکوي چې موږ له پکار دي چې موږ د کله چې جنۍ ودیږي لاول د هغې نه دا تپوس خامخا کو چې تا دې سړي له ورکومه دې هلک له دې ورکومه دا ستا خوښ دی او که نه. یو خو موږ د پښتو دغه کو شکر دی زموږ کم چې پلار یا رور کومه فیصله وکړي زموږ جنکۍ په هغې باندې خوشحاله وي او هغې هغه مشورې بیخي خو بیا هم ځینې کسان داسې ځینې هلکان چې هغه د واده قابل نه وي موږ د جنۍ نه پکار ده چې معلومات وکړو خو د هلک نه هم د رور په ذریعه باندې د پلار په ذریعه باندې دا معلومات پکار دی چې تاله زه دا پلانکۍ کوم دا ستا خوښه ده او که نه ده. او بله خبره دا ده چې دا کومه جنۍ زه تاله فرض کړه د هلک ته وویې چې تاله زه واده کومه ته د واده قابل یې که نه نن به د دې شک موقع نه راتللی چې یاره د دې شک موقع به نه راتلی دی هلک ته دا کم پلار چې یاره دا زما لور نه ده د دې موقع به نه راتلی. موږ له پکار چې د هلک نه هم تپوس وکړو چې ته د واده قابل یې که نه. بله یو خبره انتهایي زموږ په معاشره کې چې کم هلک وراني کم هلک چې وراني چې د رونو نه مني د پلار نه مني د مور نه مني د خویندو نه مني نو موږ زر دا خبره چې کړې چې دله واده وکړه دی به دې سم شي. د ودونو سره څوک د سره نه سمیږي او کم کس چې خراب دی او هغه په معاشره کې بېګار جوړوي نو تاسو مهرباني وکړئ دا کس له په واده باندې دا په خپله باندې سم کوي. دا مسلې دا د شکونو دا مسلې دا د څه نه جوړي دا د بېروزګارۍ نه جوړي. کله چې کس له روزګار موږ ورنکړو موږ په ماشوم باندې دونه خیال ساتو چې هغه تود باد ته نه پرېږدو. که فرض که سبق نه وي نو په کار دا دله موږ هنر ورکو نو هنر سره به دا کېږي. او بله مې یو خبره کوله ډېر ضروري چې که چېرته ستاسو په چم ګاوان کې تاسو وینئ چې یاره دا پلانکې سړی دا پلانکې هلک دا په مخه لګی د خپله ښځه وخي په نه خبره باندې خپله انګور وخي په نه خبره باندې خپله ورندار وخي په نه خبره نو موږ له پکار چې د دې سړي لاس ونیسو. اول خو دا ده چې اکثر دا خبره ډېره دغه ده رور یم تپوس نه کوي بس خپل خاوند دی کوي به دا انتهایي غلطه خبره ده. د خپلې خور د خپلې لور د دې تپوس پکار دی په هر حالت کې پکار دی. د خپل لور نه به دا معلومات کوي چې بهی ته په دغه کور کې اوسېږي ته څنګه یې خوشحاله یې که نه تا ته څه مسلې شته دی که نه شته دی. هغې نه د دې مریم د مور نه لومبی فرنیچر خرڅ شوی دی بیا ورپسې فرج خرڅ شوی دی د کور رسیدونه به خرڅېدل وهل ټکول دا د یو ورځ خبره نه ده روزانه به جګړې وي خو دا خلک ښکاره کوي نه او دا به څو ځله دغه ته تلي پلار کور ته کور کې دونه څوک د تپوس نه ورور نن جاړي په کار دا په هغه ټایم کې تا تپوس کړو چې خورې ته ورځ ته ورځ خرابېږي ستا دا حالات څه دي تا چې کوم دی روزانه وهل ټکول خورې دا څه وجه کیدی شي. نو موږ له پکار دي چې موږ د دې خبرې معلومات کوو د خپلې لور خور نه او په دې باندې سړی بدې نه ښکاري
فرض کا چې زمونږ مذهب موږ له خدای او رسول تا ته وایي چې یاره یو کور سم نه دی نو تالته هغه مرګ له مه ورکوه هغه راوله واپس دوه روټۍ په ټوله ورځ کې نشي خوړلی الله پاک د رزق وعده کړی هغه به کوي زما دا مطلب نه دی چې یاره موږ د پردي کورونه وران کو په نن خبره باندې چې کوم دی خپله جینۍ کور ته راولو نه او نه جینکوله ډاډګیره نه ورکوم جینکوله لاول په کار دا دی چې په هر حالت کې ځان ایډجسټ کړي خو د حالاتو که پرس که کاري یا نوره مسلې هغه ورته یادوم د ظلم خلاف په چې کوم دی ځان باندې هلته وخت نه تېروي د دنیا مسلې داسې رالې پلانکۍ بجلۍ ونیوله پلانکۍ چې کوم دی اوبو کې مړه شوله پلانکۍ پته نه چې څه خوړلي وجه نه معلومیږي او موږ پښتانه خو زر په بل تور ولګو موږ له پکار دا دي چې موږ معلومات کو پرس که جنۍ نه ده خوشحاله هغه د یو شعر دی چې هلته په اور کې وم او دلته تاوی مه رازنو هلته په اور کې ومه دلته تاوی مه رازنو بس د خاوند په کور مې روره خودکشي وکړله تاسو کاینډلی د خپل خور لور په هر حالت کې تاسو کوئ بله دا ده چې موږ څونه چې پولیس چوکیانې دي دوی له پکار دی چې زمونږ دا کم ځای پورې چې د هغه حدود دي چې د هغه هر یو کور سره د فرینډلی ماحول وساتي فرینډلی ماحول چې کلی داسې معمولی مسلې باندې به پرس که په زما په ګاونډ کې یو سړی دی هغه خپله زنانه وخي نو زه پټ چې کوم دی چوکۍ ته ویلی شم چوکۍ والا له پکار چې د هغې خلاف بیا داسې قدم اوچتوي چې هغه د خبره د ختمېدو په ځای باندې خبره اوږدوي نه موږ چوکو له به دې وجې ورځو نه چې زموږ وړه خبره بیا موږ ته اوږدېږي نو موږ له پکار دا دي چې موږ نږدې چې کومه تاڼۍ هغې له پټه اطلاع ورکو چې بھئی دا سړی دی او دا ظلم کوي دا دې مطلب دا نه دی چې یاره تاسو ګینې خامخا چوکو او تاڼو له دغه کې مشران شته دی لاول پکار چې مشرانو ته چې بھئی دا سړی روزانه د خپل لور خور وخي یا چې کوم دی د بچو مال راخلي او په نشو تماشو کې او په جوارو کې بیلي د دې مخنیوی دا موږ له پکار دا زموږ ذمهواري ده ایز شهري او ایز پښتون ایز ګاونډي دا زموږ ذمهواري ده چې موږ د دغه کسانو لاس ونیسو ولاس خو په دې طریقه هر سړی وایي بس خپل کار دی کوي به خپله ځمکه دی خرڅوي به خپل کور څیزونه یې خرڅوي به سبا او ما په داسې معاشره کې اوسېږو چې چېرته خلک خپل بچي په پنجاب او په سند کې خرڅ کړل او زمونږ خلک دا وایي خپل لور خور د خرڅوي به په کار دا چې د دې مخنیوی کوو موږ که نه تاسو د دنیا واقعات کتلي په سند او په پنجاب کې بیا په هغوی څه تېرېږي د دې خبرو بس څه نه شو ویلی خو کاینډلی تاسو مهرباني وکړئ په هر لحاظ سره الحمدلله زمونږ اسلام زنانو له ډېر ښکلی تحفظ ورکړی بیا زمونږ پښتو هم ډېر ښکلی تحفظ زنانو له ورکړی خو ځینې کسان پکې داسې وي چې صرف پښتو وایي او د پښتو په نوم باندې بس د پښتو په معاشره کې پیدا شوي هغې بیا په هېڅ هم نه پوهېږي نو دغه کسان د پښتو خبر ده چې بھئی کږه خوله په سوک سمیږي نو دغه کسان له بیا کږه خوله په سوک په خپله باندې مشر ته ووایه په خپله ورته وینا که نه سمیږي بیا په کار نږدې چوکۍ له موږ خبر ورکو هغه پوه شو بیا د هغې کار پوه شو او چوکو والا تم دا چې بیا خبره اوږدوي نه چې څونه په اسانه باندې حل کېدی شي موږ د معاشرې چې کوم دغه سړی چې هغه د دنیا جاخي کنجې کوي هغه چې کوم دی د هغه سره به د چوکۍ نمبر او تعلق به یو عام وګړی یو عام شهري دا جرأت نشي کولی چې هغه چوکۍ او دغه ته ورشي نو مهرباني وکړئ که داسې څه مسله تاسو خپل نږدې چوکو والا نمبر راوالئ او باقاعده هغې ته ووایئ چې وایي دا سړی به دې ټایم کې دا چل کوي روزانه په بهر ملکونو څومره یورپي ملکونه دي هلته ته خپل ماشوم چې نن یې ژړل ستا په کور کې ماشوم جاړي ستا ګاونډي به میسج کړی چې وایي دې کې دا ماشوم جاړي ته راشي وګوره چې دا څه وجه ده خو هغې مسلې حل کوي هغې اوږدوي نه نو وایي په دې خبره باندې نور خبرې نشم کولی خو تاسو مهرباني وکړئ داسې دغه مه کوئ چې یاره یو سړی لګي او خپل بچي چې کوم دی دا که چېرته په هغه ړومبۍ تحقیق شوی وی چې دا ماشومه ولې مړه ده په دې غېږ کې نن به چې کوم دی مریم نه حلالې دی په هغه وخت کې بس خلک وایي خپل بچي دی او خپله ښځه ده خپل کور دی کوي دا غلطه خبره ده رور له ړومبۍ پکار دي چې د دې تپوس وکړي پلار له پکار دي د دې نه علاوه ګاونډي له نورو مشرانو له دا پکار چې دې تپوس وشي بیا هم کېدای شي ستاسو باندې زما دا خبرې ځینې داسې وي چې هغې کې تاسو ما سره تایید نه کوئ د هغې مخالفت کوئ خو بیا هم کومې خبرې تاسو باندې بدې لګېدلې وي زما نو زه ستاسو نه معذرت غواړم او زما دا پروګرام چې کوم دی دا ځان سره شیر کوي ملګرو سره ایز د میسج په طور باندې چې هغه د خلکو ته ورسي او بله خبره مې دا هم کوله چې زما پیج چونکې نوی دی نو کاینډلی دا لایک کوئ او دا شیر کوئ فالو کوئ فاروق جان حسین لور کې اجازت د الله په امان